د چا د بغاوت سر تر پامیر رسیدلی، د چا ټیټ شوی سر د ملا تر تیر رسیدلی، سره د بغاوت جانانه ارتې تڼی ګرځي، تعجب نه دی په دومره رقیبانو کې ژوندون. ښاغلی مطیع الله توراب صاحب د زړه د بندېدو له کبله بېګا د دې پاني دنیا نه سترګې پټې کړي. ښاغلی مطیع الله توراب صاحب یو ډېر بهترین شاعر و. د لر او بر خلک به ټول عمر د مطیع الله توراب صاحب کمی محسوسوي. نن د بدقسمتۍ ورځ ده چې موږ د مطیع الله توراب صاحب نه محرومه شو، خو زما یقین نشي چې د دې نه بعد به چېرته د مطیع الله توراب صاحب په شانتې شاعر پیدا شي. د هغه لفظونه، د هغه احساسات او د هغه دغه بغاوتي لفظونه، د هغه دغه بغاوتي غږ داسې و چې د خلکو هغه مړې جذبې به هم راپارولې. ښاغلي ډېر بهترین یو ښکلی نوم د خپل لفظونو په زور، د خپل احساساتو په زور باندې، د خپل جادوګر غږ په ذریعه باندې په لر او بر وطن کې یو ښکلی نامه پیدا کړې وه. نو مطیع الله توراب صاحب نن په منځ کې نشته، د هغه یادونه اوس افسانې ښکاري. یقینا چې د هغه دغه یو نظم و چې د مطیع الله توراب صاحب د مرګ وصیت ټولو به تاسو اورېدلی چې زه وایم چې ما سهار واورېدو نو مالی بالکل ژړا راوسته. نو مطیع الله توراب صاحب له د الله پاک جنتونه ورکړي. داسې شاعران به چېرته بیا کله پیدا کېږي چې داسې بغاوتي غږ لري، داسې بغاوتي لفظونه لري. یقینا چې د هغه کمی به هېڅکله هم پوره نه شي. نن زه به دا ووایم چې افغانستان د یو ډېر بهترین، د یو ډېر لوی شاعر، د یو لوی نقاد، د یو لوی ادیب نه محرومه شو. دا زموږ د لر او بر د وطن، د پښتون وطن بدقسمتي ده چې اول زموږ نه خان صاحب مولانا صاحب لاړو، نن زموږ نه مطیع الله توراب صاحب لاړو. نو د مطیع الله توراب صاحب چې څومره هم د کور خلک دي، خپلوان دي، رشته دار دي، ملګري دي، یاران دي، دوستان دي، ټولو ته د زړه تسلي. یقینا چې ډېر لوی غم دی، خو دغه ده چې حقه او روانه لاره ده، نو په دې باندې به خفګان پکار دی، خو دومره هم نه. نو دعاګانې به ورته کوو چې الله پاک وله په جنت کې اعلی مقام ورکړي او دغه ټول لواحقینو له موږ صبر غواړو. آباد او ښاد او بریالي اوسئ او په دعاګانو کې سره زموږ یاد ساتئ. د خدای په امان.